ولی یعنی وای زمونږ د لیمبیک برین سره خبرې کوي او د دې حصې ذمہواری دا ده چې دا زمونږ جذبات کنټرول کوي او د دې په نتیجه کې ولی فورا خلک متاثره کی او هغوی په دې خبره باندې رضا کی چې هغوی تاسو فالو کی یا تاسو سیز واخلي د ولی نه مراد تاسو مقصد او یقین دی یعنی سحر وختي تاسو د کم مقصد لپاره د بسترې نه پاسه سایمن سینک وایي چې تاسو له پکار دی چې تاسو خپل مقصد په واضحه ټکو کې ولیکئ د سایمن سینک وای دا ده چې خلک متاثره کول د دې دپاره چې هغوی په هغه څیزونو باندې عمل کولو ته تیار شي کوم څیزونه چې د هغوی د زړه خواهش وي د سایمن سینک دا یقین دی چې هغه پراډکټس او سرویسز چې د دغه کمپنۍ د جوړېدو د مقصد نه متاثره وي د هغوی پراډکټس او سرویسز د هغه کمپنو د پراډکټس او د سرویسز نه ډیر زیات کامیاب وي د کومو کمپنو وجود چې په وټ یعنی په څه او په هاو یعنی په ولې باندې جوړ شوي وي عظیم لیډر خلک د عمل کولو دپاره رضا کوي او تیاری او هغه لیډران چې خلکو ته د خلکو د ژوند مقصد ورښودی شي نو هغوی په اصل کې خلک متاثره کولی شي ولې چې د دې تعلق اصل کې د اندروني تاثر سره دی نه چې د بهر مراعاتو او فایدو سره او کم خلک چې متاثره شي نو هغوی بیا د زړه نه او په شوق سره کار کوي او دوی بیا د مراعاتو پروا نه ساتي نو هغوی بیا د مصیبت برداشت کولو دپاره او د عام قیمت نه په زیات قیمت ستاسو څیزونه او سرویسز اغوستلو دپاره هر وخت تیار او رضامند وي او کم خلک چې د متاثره کولو صلاحیت لري نو هغوی خپل فالوورز پیدا کولی شي کله کله دا د ووټر او د سپورټر په شکل کې هم کیدی شي او دا د کسټمر او د امپلای په شکل کې هم کیدی شي او بیا دا ټول فالوورز د خپل ځان نه ما سوا د نورو خلکو د خیر ښېګړې دپاره کار کوي دې دپاره نه چې هغوی له داسې کول پکار دي بلکې دې دپاره چې هغوی د زړه نه داسې کول غواړي په دې پوره کتاب کې سایمن سینک اپل کمپنی د مارټن لوتر کینګ جونیئر او د رایټ برادران مثالونه د یو کامیاب لیډر په توګه باندې بیان کړي دي ولې چې دوی د خپل چارپیرچل خلک د خپل وای یعنی مقصد نه متاثره کړي وو د اپل کمپنۍ وای یعنی مقصد د جمود ختمول دي او د ډاکټر کینګ وای یعنی مقصد د انساني حقوقو د تحریک په ذریعه سره امریکا بدلول دي او دغه شانتې د اورول او ویلبرټ رایټ برادران مقصد په هوا کې الوتلو دې دپاره نه چې نوم یا پیسه وګټي بلکې دا د هغوی د زړه خواهش او اول اخر دا ټول خلک په خپل خپل مقصد کې کامیاب شو د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي